زیاتې شوې اخلي خو به احتیاطاً زیاتې تیږي که زیاتې شوې هغه به بیا پاک ځای غورځوي چې په نیت عبادت کې شوی ده بې ځایه ځای به یې نه غورځوي او شیطان ویشتل لکه دا مناره چې ده د منارې په منځ باندې به یې ولي که هغه مناره ولګېدم صحیح ده که منارې نه شاوخوا داسې چترۍ غوندې هغه دیوال چې تر تاو ده هغې مابین ته ورولېدم صحیح ده زما په فارغه ده خو که سړي په زوره وویشته د منارې نه تېره شوه یې خوا ته ولوېده بیا به د هغې په عوض کې بله تیږه ولي او که دا اوس سره شګې چا په یو وار ور وشړلې دا د یوې تیږې حساب ده اوه نه حسابېږي اوه به علیحده ولي که په یو وار یې اوه تیږې ور وشړلې دا یو وار یې ویشتل دي او دغه څلی ضرور ده چې څلی ولګېږي یا د څلي شاوخوا ته هلته ولوېږي که یې خوا ته واوښته د هغې په عوض کې به بیا بله تیږه ولي اما کدام منار که مجھے استاد شدگی است اما منار زدن ضرور است یا پیش اما منار یک حلقه است کاسه واری دو که انداخته شوم زما فارغ میشه اگر زما کاسه او طرف سنگا پرید به عوض او دیگه سنگ بزنه اما سنگ باز کفایت نمیکنه اگر هفت جمرات را هفت سنگ با یک دفعه زد یک دفعه حساب میشه هفت دفعه حساب نمیشه او که چا سرونه ورخیل زه خاصه معلمین نور به یې دلته بې ځایه لګیا شوم داسې نه چې دی خفه شي چې دا موږ مسؤلیت و دا چې که چا سر ورخیه سنت طریقه خو دا ده چې په مینا کې سر ورخیل شي چې شیطان وولي